کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې یو صحابي و چې د هغه نوم جلیبیب رضی الله تعالی عنہ و. جلیبیب رضی الله عنه ډیر زیات مالدار، نه د حسن لحاظ سره ډیر زیات ښایسته او نه د ډیر غټ خاندان سره تعلق ساته او نه څه غټه عہده ورسره وه. خو یو خوبي پکې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام سره ډیره زیاته بې کچه مینه کوله او نبی علیه الصلاة والسلام به هغوی سره هم ډیره زیاته مینه کوله. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام جلیبیب ته ګوري او مسکی شو او وی فرمایل یا جلیبیب الا تتزوج، ای جلیبیبه تو واده ولې نه کوې؟ جلیبیب ورته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره نه مال دولت شته، نو ماله به څوک داسې لور راکړي؟ نبی علیه الصلاة والسلام د محبت او د شفقت نظار شم، بیا ورته هغې په دغه الفاظ باندې وفرمایل یا جلیبیب الا تتزوج، ای جلیبیبه ته واده ولې نه کوې؟ جلیبیب بیا وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره نه مال دولت شته، نه حسن و جمال لحاظ سره ډیر زیات ښایسته یم او نه د غټ خاندان سره مې تعلق شته دی، ماله به څوک لور راکړي؟ نبی علیه الصلاة والسلام نزار او قربان شم، هغې ورته بیا وفرمایل یا جلیبیب الا تتزوج، ای جلیبیبه ته واده ولې نه کوې؟ جلیبیب ورته بیا همغه شانتې جواب ورکړ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ته خفه کېږه مه، زه به ستا واده کوم. او نبی علیه الصلاة والسلام هغوی ته تسلي ورکړله چې د الله په نظر کې او د الله په نیز باندې ستا ډیر زیات عزت دی او دا تسلي یې ورکړله. او څو ورځې پس نبی علیه الصلاة والسلام جلیبیب ته وفرمایل جلیبیبه پلانی انصاري صحابي کره لاړ شه او زما سلام ورته عرض کا او د سلام نه پس ورته ووایه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو د خپل لور نکاح ما یعنې جلیبیب سره وکړئ. جلیبیب ډېر زیات خوشحاله شو او په منډه منډه لاړه. صحابي انصاري صحابي ته دروازه وټکوله. د کور مالک چې کله روزي هغه ته تپوس کوي چې په کوم مقصد سره راغلی دی. جلیبیب رضی الله عنه ته فرمایي چې نبی د خدای تاسو باندې سلام عرض کوي. ډېر زیات خوشحاله شو او ورته وفرمایل چې د سلام نه پس نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې تاسو د خپل لور نکاح ما یعنې جلیبیب سره وکړئ. هغه صحابي ورته فرمایي چې زه کور کې مشوره کوم تاسو ته وایم. کور ته دننه کېږي، ښځه او خاوند لګیا دي په خپلو کې مشوره کوي چې په دې کې هغه لور یې د پردې شاته دغه خبرې اترې اوري چې د لور باره کې نبی علیه الصلاة والسلام داسې فرمایلی دي. نو هغه لور ورته څه فرمایي؟ نو هغه لور دا خبرې اوري او لور ورته فرمایي زار د داسې لور نشه چې د هغې سوچ او فکر داسې وي، دا د صحبت او دا د تربیت اثر وي. لور ورته څه فرمایي؟ اتریدون ان تردوا علی رسول الله امره، آیا تاسو په دې باره کې سوچ کوئ چې نبی علیه الصلاة والسلام کوم حکم کړی دی د هغې باره کې سوچ او بچار کوئ؟ نو هغه لور ورته فرمایي ادفعوني الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما پرېږدئ او ما د نبی علیه الصلاة والسلام ته حواله کړئ. فانه لن یضیعنی، او ان شاء الله تعالی هغه به ما ضایع کوي نه. ولې چې هغې ته دا خبره معلومه وه چې نبی علیه الصلاة والسلام کومه هم فیصله کوي هغې کې به زما خیر وي. مور او پلار چې کله دا خبره د لور واورېدله ډېر زیات خوشحاله شو او د لور په هغه سوچ او فکر باندې او په دې هوښیارتیا باندې ډېر زیات زړه مطمئن شو. کو تاسو سوچ کړی وي مونږ مور پلار اکثر فیصله د دې وجې نه شو کولی چې اصله بچیم یا بچی زمونږ خفه شي او داسې بچی چې هغه پخپله ووایي چې ادفعوني الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې تاسو کوم دینو ما نبی علیه السلام ته حواله کې فانه لن یضیعنی، ان شاء الله هغه به ما نه ضایع کوي. نو داسې مور پلار به خوشحالیږي نه، خامخا به خوشحالیږي.